السلام علیکم دوستانو. کین ویلیمسن او ډیویډ وارنر هم روژه نیولې وه. دا چې دوی مسلمانان لوبغاړي نه دي، دوی ولې روژه نیولې وه؟ چا مجبور کړي وه روژې ته؟ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې دوه مشهوره پیاوړو لوبغاړو ډیویډ وارنر او کین ویلیمسن تېره ورځ روژه نیولې وه. د یادو دوو لوبغاړو د روژو نیولو خبر په خپله راشد خان په انسټاګرام پاڼه باندې ورکړی دی. نوموړی د لنډ ویډیویي کلیپ سره لیکلی دی: نن دوو افسانوي لوبغاړو له موږ سره روژه نیولې وه. په همدې لنډ ویډیویي کلیپ کې راشد خان له دواړو لوبغاړو پوښتنه کوي چې روژو نیولو سره څه احساس کوي. ډیویډ وارنر یې په جواب کې وایي چې ډېر وږی او تږی یم، خو کین ویلیمسن وایي چې ډېر ښه احساس کوم. راشد خان لومړی د ډیویډ وارنر پوښتي دی: نن ورځ له روژې سره څنګه یې؟ ډیویډ وارنر یې په جواب کې وایي چې ښه یم، خو ډېر وږی تږی یم. کین ویلیمسن هم د یادې پوښتنې په جواب کې وایي چې روژه ډېره ښه وه. سنرایزر حیدرآباد هغه لوبډله ده چې 3 افغان لوبغاړي پکې لوبیږي. خو یادې لوبډلې په سږ کال روان لیګ تر اوسه پورې بخت نه دی رابیدار سوي. 3 پرلهپسې لوبې یې بایللې دي. زیاتره کرکټ ماهرین د یادې لوبډلې د ماتو لامل په منځنۍ برخه کې د پیاوړو لوبغاړو نه شتون یادوي. کین ویلیمسن چې په خپله د منځنۍ برخې یو پیاوړی توپوهونکی شمیرل کیږي، تر اوسه د ټپونو له امله په ترسره سوي 3 لومړۍ لوبو کې نه دی لوبېدلی. داسې احتمال شته چې په راتلونکو لوبو کې ولوبول سي. که مو دا ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.